پتاسیا اوبه راوړه. باید بیا څه نارې جوړې کړي دي. یو خو له دې بډازه زه تنګه شوم. څه دمه چې اوبه راواخه، تکدان راواخه، ای وکه تی وکه. یو د دې له ګریزه زه تنګه شوم. اخر به زه کومه څه؟ او د زه اوس اوبه ور واخم. شي څنګه خیریت دی؟ څه کوي بوڅ ناسه بیا خیر دی؟ بوڅ باندې څنګه نه کښېنم؟ که در ورځ توک سهار لاړ شم ماښام را روان یم. پلار د پر ماری له کړی دی. خیر زما پلار څه کړي دي؟ ستا له پلاره خو زه ته پوش پوش مو راغلی یم. ته یې دې ټخوارې دی باقی دي، ته یې دې ټخوارې دی باقی دي. دا ستا له پلاره خو ته اول زه ته تیزه تنګه راغلی یم. خامخا زه ستا له پلاره اوس ګرځې. هغه زما پلار دی، زما بغیر بل څوک لریم نه. سړی زه ستا له پلاره سره ژوند نشم تېرولی. بس نن آخري وار درته یم، بل وار درته وایم نه. یا به ما هیله یا به خپل پلار غایبه. بس دا زما آخري فیصله ده. زیاته ستا خپله خوښه شي. بس ټیک دی ډېر ګریز مننه. د پلار مو بس بیا زه وکړم. السلام علیکم بابا. وعلیکم سلام. زوی ستړی مه شې. خیر اوس بابا څنګه؟ شکر. ته څنګه؟ د الله احسان شکر. یا من دې شکر. اجازه تو بابا ما ته یو ځای نن ځو. چیرې ځو؟ بابا ته راځه زه درشم بیا په لار. ښه و ځه. راځه. زه موسیقي شته. کښېنه بابا. بابا راکړه. لاس راکړه زوی. بابا زه دې کښېنه. چې دلته کښېنه. و بابا ته پوس یو خپل کار ته پوس تا بعد زه تا نه سم ګرځوی. زه درځه ولاړ. بابا خبره واور. بابا ور د وزړو بیا د وخندل دا ولي؟ زه ومې زړل په دې چې هغه ستا نیکه را په یاد سولو. ومې خندل په دې چې زه ډېر خوش نصیبه یم. ستا د نیکه سره ما ډېر بد وکړلو. ما پر روډ د غیږ څسکی زه جون لاړم. اور زه ډېر خوش نصیبه یم. تا راوستم دیوال ته دې کښېنولم بیا راسه ولاړې. نو په دې مې وخندل. ومې زړل په دې چې ما د خپل پلار سره دا کار کړی و. نو نن د ما سره هم دا کار وسلو. بابا ما معاف کړه. ما زه ډېره غلطي وشوه. راځه بېرته ځو کور ته. دا که زه نن تا سره وکړم سهار بیا له ما څخه ما خپل بچیان هم دغه چمله سره کوي. سبا راځه کور ته ځو. دا غلطي ما کړې وه. ما په ځواني کې کړې وه. ما سره د دې اوس بس راځه بابا. ملګرو دا کوچنی کلیپ ویډیو به ته یې کتلي. کم انسان چې مور و پلار ژوندي چې څومره خدمت یې کوی شي ودې کې. ولې په دې دنیا کې مور و پلار سړي ته یو واره میلاویږي، بار بار نه میلاویږي. هر څه میلاویږي خو مور و پلار نه میلاویږي. د هر چا چې مور ژوندی دی یا پلار ژوندی دی چې څومره خدمت یې کوی شي ودې کې. که چیرې زموږ دا کوچنی میسج ته خوښ شوی مخ ته یې سره شیر کړئ چې هر ځای ژوندي اوسئ.